دوه ښه او یو بد خبر. پاکستان د افغانستان سولې ته هیلې ډېرې شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق په تازه څرګندونو کې ویلي دي هیله لري چې ژر تر ژره په افغانستان کې روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې تازه تحولاتو د افغانستان د سولې لپاره هیلې ډېرې کړې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاریو ته ادامه ورکوي او هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د روانې اوږدې جګړې په پای ته رسولو کې ونډه واخلي. صادق ویلي چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو خبرې کړي او هڅه روانه ده چې دغه خبرې به ژر تر ژره پیل شي. محمود قریشي: طالبانو هوکړې ته ژمن دي، موږ بین الافغاني خبرو ته وهڅول. طالبانو په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. د قریشي په وینا طالبانو د دوحې هوکړې ته ژمن دي خو وایي چې رامنځته شوې ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړی شي. د قریشي په خبره طالبانو ته یې ویلي چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرې پیل کړي، د دوحې پر هوکړې دې عمل وکړي او په افغانستان کې دې تاوتریخوالی کم کړي. د قریشي په وینا که افغانستان ته ثبات او امنیت راځي د ټولې سیمې په ګټه دی، نو له همدې امله پاکستان د افغانستان سولې لپاره هر اړخیزه هڅه کوي. قریشي دغه راز زیاته کړې چې افغان حکومت دې هم د سولې لپاره رامنځته شوی طلایي فرصت نه ضایع کوي. له طالبانو سره په دې لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر او ګڼ نور پوځي چارواکي هم حاضر وو. تادین خان: د کندهار امنیه قومندان جنرال تادین خان وایي طالب مشرانو پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد مشرانو ته یو ځل بیا د افغانانو د وینې بهېدو او تویولو ژمنې ورکړې دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.